بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي او زه حیران یم چې دا حالات کم طرف ته روان دي. زه یا زما رور یا پښتنو تاسو چې نکاح کوئ مونږ ته پته ني، تاسو ته هم پته ني چې زمونږ ښځې څو یاران ساتلي دي. نکاح ما سره کوي، نکاح تاسو سره کوي او یاران یې شاته ساتلي یې. تر دې ښه ده چې نکاح نه بعد هم د هغه یاران وي او هغې یارانو سره بیا میلو شي او د واده په دویمه ورځ باندې خپل خاوند ولي. خپل یار سره یې پلانینګ تیار کړی یې او خپل خاوند ولي. هغه غریب ته دومره پته ني چې زه دا کمې ذلیلې جینۍ سره واده کوم، زه د کمې ذلیلې جینۍ سره واده کوم چې یار ساتلی، یار سره پلانینګ کړی دی، د واده په دویمه ورځ به ما مړ کوي یې. هغه بدبخته، هغه بدقسمته کمرې ته مټیانې روړي، دومره خوشحالۍ روړي چې دا زما ښځه ده. هغوی ته پته نشته چې دا ستا ښځه نه ده، هغې یار باندې دې مړ کوي یې. دا ویډیو لکه مکمل وګورئ یې او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا یو ویډیو ده چې یو جینۍ واده وکړي او خپل یار سره میلو شي او خپل خاوند د واده په دویمه ورځ مړ کړي. دا ویډیو لکه مکمل وګورئ. ستا په زړه کې راغلی او که نه تا ته د جینۍ ووایي چې بس دا هلک مړ کړه مخکې نه صفا کړه؟ دواړو په غږ کې راغلی. ښه، د دواړو دا خوښه وه. نو چې ستا دونه خوښه وه، ستا کزن وه که نه؟ د ترور لور دې وه؟ ترور لور دې وه؟ نو تا مور او پلار ته ویلي که د ترور دا لور راکړې، دا بل خو شیراز خو ستا ورور تا چې ووژو. او د تفتیش نه دا پته ولګېده چې بی دا ساجد چې کوم دی نو دا هغه قتل کړی دی، شیراز قتل کړی دی او د ده دغه چې کوم دی د شیراز چې کوم منای وه هغه سره چې کوم دی دوستانه تعلقات وو. په دې وجه چې کوم دی نو د هغې په اما باندې د شیراز قتل کو، په فون باندې دغه ځای ته روغ کو او دغه ځای کې چې کوم دی د فایر ډاډه خبره که ډز دې کړی ټایم کې خو مطلب ښه ډاډه وې که نه؟ د دې نه مخکې دې په څه باندې ډز کړی دی؟ په چرګې دې ګزار کړی دی یا څه مې هم نه دی کړی. نو زړه دې څنګه داسې غټ شو چې تا په چرګې هم ګزار نه دی کړی او تا تمانچه راواخیست او غوڼ موټ انسان چې دی هغه تا ووژو؟ ستومان مې پې جي، ظلم مې کړی، زیاتې مې کړی. نو ستا په ستومانتیا خو شیراز واپس نه راځي. نه، تا خو د خلکو زړونه تباه کړل، په چنده باندې بیا هغه ښخ شو. دا خبره ډېره درنه ده. په کومه باندې دی د کور نه روباسو؟ په دغه شپه خو کرکټ و پیسې دا د هغه تقریبا کزن کېږي، د ویشتې دی او دا هغه هلک چې ناوې وه د هغه ناوې دې هلک سره یارانه وه، نو هغه ناوې او ده پلان جوړ کړو. ستومان یې ډېر زیات. اوس مولا شوې؟ ستومانه دی جي، ده ته میډل پکار دی، دی ستومانه شو په خپل حرکت باندې. کو چېرته عام یو څیز یو کیلونه وه، ما به بله اخیستې وه، ما به بله جوړه کړې وه، خو دا شیراز دا انسان او دغه اساسا واپس نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ عوامي عدالت او زه یم ستاسو کوربه عیار شجر. په هتکړو کې ولاړ دا د کام شاه زلمې دا 302 مجرم دی. تیر شوی اتوار په ورځ باندې د یو ورور واده شوی او د واده په دویمه ورځ هغه قتل شو. ماسخوتن په کومه شپه چې پی ایس ال شروع کېدو په هغه شپه باندې په تیاره کې چا وویشتو. ما وی چې خادي وشوه، خادي په چانده باندې وشوه، ریکارډینګ تاسو هم کتو، د ورور خبرې واورېدې او د کلیوالو خبرې تاسو واورېدې چې دا هلک ډېر زیات ساده و. مې چې په دویمه ورځ ده داسې څه چل کړی چې هغه قتل شو. دا د هغه تقریبا کزن کېږي، د ویشتې دی او دا هغه هلک چې ناوې وه د هغه ناوې دې هلک سره یارانه وه، نو هغه ناوې او ده پلان جوړ کړو د هغې له کبله شیراز وویشتې شو. هغوی د هغې ناوې دې هلک سره یارانه وه. نو زه وایم پښتنو چې نکاح کوي اول خو بس مونږ به خپل طرف نه کوشش کوو که نه چې چا سره نکاح کوي اول د بیک ګراؤنډ لږ ګوري چې د دې مخکینی او شاتنی ریکارډ څه دي. دا ویډیو لږ خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او که ویډیو هم خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ. مننه.